یاره سړی چې د دې کاناډا بارانو ته ګوري بیخي حیران سي. نو بیخي ډېر زیات باران وریږي او ډېر زیات ژر ژر یې هوا تغییر کوي. لږ مخکې چې و تقریبا په دغه منطقه باندې چې زه پکې روان یم لمر راوخوته تقریبا 10 دقیقې مخکې 10 دقیقې وروسته وسعه ده ما خو چترۍ نیولې ده داسې باران داسې سم هغه د دې کې اوبه روانې کړي دي. نو بله کیسه خو دا ده چې دلته بیخي جمعې باران مسلسل وریږي. نو لوی ښه والی دا ده چې هر څه ته یې اوبو ته یې سیسټمونه جوړ دي راسې هلته ننوځي. نو که دومره باران افغانستان کې اوس باور وکړه ملک به ټول سیلاب نیولی او یو لاس په پاره دره کې غځېدلي. موږ خو لوی مشکل افغانستان په دې وروستیو کلو کې په دې وروستیو 40 کلو کې د جنګ له برکته دا راغی چې خلک د افغانستان له اراضۍ سره خصوصا دغه نوي چې راغټ شولی دا نابلده دي او د نفوس له بېسارې ودې سره دوی په خوړونو کې د سیلابونو د راتلو په لارو کې کورونه جوړ کړي دي او د سیلاب د تېرېدو یا د اوبو د تېرېدو مسیرونه چې دي دا هم خلکو د یوې ځمکې د لاندې کولو په ټس کې تنګ کړي دي سره. نو هماغه دلیل کې چې افغانستان کې په یو منطقه کې یو ساعت باران وسي یو خو غرنی هیواد ده له هرې درې نه د هر ډډې نه اوبه راکته سي او داسې د سیلاب جي ته برابر سي. نو هلته یا خلکو کورونه جوړ کړي یا یې پټي جوړ کړي دي او پټي یې تنګ کړي دي او د سیلاب لاره یې تنګه کړې ده د یوې لویشتې پټي د لویولو دپاره. نو بس تلفات رامنځته کړي انساني تلفات رامنځته کړي. بیا نو بله لانجه پکې دا ده چې کورونه هم ټول خامه دي او ډېر زر هر شی ړنګ سي له منځه ولاړ سي. نو په دې وروستیو څو کلونو کې په مسلسله توګه هر کال په افغانستان کې له سیلاب څخه سلګونه کسان وژل کېږي. خلک خپل ټول هستي و دارایي پکې د لاسه ورکړي. خو لا هم دا اوس هم لیدل کېږي چې په مسلسله توګه خلک په افغانستان کې د سیلاب په مسیر کې کورونه جوړوي. په وروستیو 2 کلونو کې د افغانستان ډېر شمېر دشتې د سیمې د خلکو له خوا نه سره وویشل شولې او کورونه یې پکې جوړ کړي دي. دا به په راتلونکو کلونو کې د دغسې سیلابونو د راتلو له کبله انساني تلفات نور هم لوړ کړي ځکه نفوس وده کوي د کورونو شمېر زیاتېږي او دې ټکي ته پام نشته. زموږ د پلرونو او نیکونو کورونو ته که وکتل چې ټول د غونډیو په سر باندې د غونډیو په ډډو کې د غرو په لمنو کې په اوچتو ځایونو باندې جوړ شوي. خو اوس برعکس دي خلک هېڅ د سیلاب مسیر ته نه ګوري هر چېرته دوی چې وګوري کور یې جوړ کړی. نو دې مسئلې ته پام کول پکار دی او په لویو کې کلیوال باید دې ته متوجه اوسي چې کومو ځایونو کې چې سیلاب راځي هغه لاره باید تنګه نه شي. او دا یو ډېر ساده مسله ده. دا اوس نه کوم خاص علم ته ضرورت لري نه کوم خاص تخنیک ته ضرورت لري. هر سړی په دې باندې پوهېږي خو هېڅوک هم پام نه ورته کوي. ډېر کم خلک اوس هم په دې کابل کې په لویو ښارونو کې د سیلاب مسیرونه بند شوي دي. مثلا د کابل په ختیځ کې د کوچیانو په نامه کوم شهرک چې ده دا ټولې شیلې او خوړونه یې چې دي اوس په کورونو باندې ډک شوي دي. که دا یو زورور سیلاب په د ختیځ غره باندې یو زورور باران وسي نو سلګونه څه زرګونه کورونه کېدای شي په مخه کې